السلام علیکم ګرانو دوستانو په لیهله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ واوسیږئ. ګرانو ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن د بلاګر د کورس درېیمه ویډیو ده چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښایي څنګه کولی شو چې خپل ویب سایټ یا بلاګر په ښه شکل ښه ښکلی ډیزاین کړو. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته ویډیو درته وړاندې کړمه، نو که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست لومړی به ویډیو در سره لایک کړئ. کله چې ویډیو در سره لایک کړئ بیا به دغه سور بټن وکیږئ. دا هم چې کله اوکې کړله نو د څنګ څخه به د ګیر یا د زنګ علامه راشي، دا به هم ورسره اوکې کړئ. بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو اوس زه تاسو ته لومړی دا وایم که تاسو پخوانۍ ویډیوګانې نه وي لیدلې، د پخوانۍ ویډیوګانې لینکونه ما تاسو ډسکرپشن کې اچولي. اوس زیات هیوادوال ډسکرپشن نه پېژني، ډسکرپشن دغه لیکنه به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړله نو دغه ده دو شکل ده. دغه آخر کې تاسو وینئ چې دا ما یو ویډیو کې اچولی ده how to create website and earning. دغه لومړی ویډیو ده چې دا ما تاسو ته اچولی ده. نو انشاءالله دا دوه ویډیوګانې نور ډسکرپشن کې درته اچوم. نو زه راځم اوس د ویډیو پر لور. نو لومړی به راشو خپل همغه براوزر ته، کوم براوزر کې چې موږ خپل ویب سایټ را خلاص کړی ده. دلته مثال زه ورکوم blogger.com. blogger.com نه چې ورکړو هلته به راخلاص شي صفحه. دا د صفحه راخلاصه شوله. نو ما خپل ویب سایټ کې 28 پوسټه کړي دي دې له خاطره چې هغه چې پوسټونه پکې وشي پکې کولی شي په ښه شکل یې ډیزاین کړو. نو اوس زه راځم ویب سایټ ګورم. زما ویب سایټ ګورم، زه ویب سایټ په دغه شکل ده. نو ویب سایټ مې په دغه شکل ده. لومړی پوسټ همداسې د نور پوسټونه پکې شوي دي، ټول په ترتیب ټول پوسټونه دي په دې شکل ده. نو دا غواړو چې اوس په کوم شکل ښه ښایسته ډیزاین کړو. نو زه تاسو ته د مغه ټمپلیټ لینک تاسو د لینک ټمپلیټ چې ده د هغې لینک زه تاسو ډسکرپشن کې پرېږدم. نو تاسو به له هغې لینک څخه را ډاونلوډ کړئ، همدلته به یې ورته واچوئ. نو لومړي سر کې تاسو ته مهمه ده چې تاسو راشئ دلته ښې درته رانږدې کړم په ښه شکل یې ووینئ. دا ټیم به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړله نو دا صفحه به راخلاص شي په دې شکل باندې. نو دلته تاسو وینئ خپله د مغو هغه ټمپلیټونه دي د همدغې بلاک. دو سره موږ هېڅ کار نه لرو. راځو دغو کونج ته. زه د دو ماوس به درته رافال کړم، کولی شي هغې طریقه ښه ذهن ورباندې راخلاص شي. نو را به شو دغه ځای ته. دغه ځای تاسو وینئ چې به درته رانږدې کړم چې په ښه شکل یې ووینئ. دا به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړه نو دغه شکل صفحه راخلاصېږي په دې شکل صفحه راخلاصېږي. نو دې صفحه کې به تاسو راشي دغه اوکې کوئ. دو ځه به فایل ورسره انتخاب کړئ. په دو چې دا راغله له دو کې زه د لومړی اوکې کوم د په تر چې ګالري کې خو نه دلته بل ځای کې ده. نو دا به زه ورته اوکې کړم. دا راخلاص شوله. نو زه دلته دا ټمپلیټ ورته انتخابوم. اوس صبر کوو. دا د اپلوډینګ وخت کې دا تاسو ته ښه معلومیږي هم هغه ورته اپلوډ شوله. هغه چې کله اپلوډ شوله بخښنې سره نو تاسو به دغه اپلوډ ووهئ. دا هم چې کله ووهله نو دلته به صبر ورته وکړئ. دا د زموږ ویب سایټ ټمپلیټ ورغه شوله، زموږ ویب سایټ ډیزاین شوله. نو داسې نه ده چې دا اوس ډیزاین شوله، په دغه کې یو څو سیټینګ هغه نور هم دي، هغه هم باید تاسو پکې وکړئ. نو دغه ده. نو دا زموږ اوس ویب سایټ ده. دو په خاطر ما دغه ټمپلیټ تاسو ته ور واچوله. که نه ټمپلیټونه نور هم شته، دغه نور ټمپلیټونه که وګوره نورو ټمپلیټو بیخي دغه ته نوشته وي یا دغو ځایو کې چې دا مثال ټمپلیټ د دغه ځای ده یا بلوګر د دغه ځای ده، دغه لیکنې وي ورسره. نو دغه دو کې دا نشته دي.
نو دا ټمپلیټ په ډېر ښه شکل د راتلونکي ویډیوګانې به ټولنیزې رسنۍ څنګه له دې سره کنیکټ کړو، یعنې فیسبوک همداسې نور او دو کې دلته هم ایډیټینګ کېږي، یعنې خپل پېژندنه به دلته ورکوې. اباوټ کې همدلته دغه ځای کې فکر شوی وي فیسبوک باید راشي. دا زموږ پوسټونه دي، همداسې د نور هم دغه نورې هغه دي ورسره ټویټر، فیسبوک، همداسې انسټاګرام او ایمیل، یوټیوب دا شیان باید ورسره کنیکټ کړو. او همدغه څرنګه دغه مینو باید ورته جوړه کړو. په دې مینو کې موږ کولی شو نور خپل موضوعات ورکړو. همدا زما اوس ویب سایټ ده که او همداسې دغلته موږ ته اعلانات راځي. په دغو ځایو کې موږ اعلانات ورکولی شو. زه صفحه اړوم د کمپیوټر په اندازه یې کوم، یا د دوی په اصطلاح ډسکټاپ کوم یې. دا صفحه مې ډسکټاپ ته واړوله، ډسکټاپ په شکل یې وینئ. دا زما ویب سایټ شوله، ډیزاین ده. نو نن ویډیو مې تر همدې ځایه تاسو ته وړاندې کړه. راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو ته دا وښیو چې څنګه کولی شو دا ښکلی نور په دو کې سیټینګ وکړو. یعنې دغه ځایونه که تاسو وینئ ډېر بد ښکارېږي، ډېر بد ښکارېږي. ډسکټاپ ته یې واړوو، همداسې که موبایل ته یې هم واړوو ډېر ښه نه ښکارېږي، ښایسته نه ښکارېږي. نو څنګه کولی شو دا ښه ښایسته جوړ کړو. نو دا زه تاسو ته بل ویب سایټ هم ښیم چې ما ډیزاین کړی ده، او دغه هم زما بل ویب سایټ ده چې ما ډیزاین کړی ده. دې ویب سایټ کې به نه دغو ځایو کې به ټول دلته اعلانات راځي، او همداسې شاخره ته مو هم اعلانات ځایونه ورته جوړ کړي دي. لکه دغه ځایو کې دې ځای کې ټولو کې اعلانات راځي، دغو ځایو کې او د 2 3 4 دغو ټولو کې اعلانات راځي. او همداسې دغه ځای کې به هم اعلان راځي. دغو ټولو کې انشاءالله هغه په راتلونکي ویډیو کې زه به تاسو ته وښیم. دغلته هم اعلانات راځي. بیا مکمل جوړ ده، ډیزاین شوی ده. نو نن درس ویډیو هم دومره ویډیو نه اوږدوم. نو تر راتلونکي ویډیو هم په پاک رب سپارم. ښه وخت درته غواړم.